امام سیوطی رحم الله په فرمایل وی د بچو 15 صفات دي، د ماشومانو 15 صفات دي، کو دا غټان په ځان کې پیدا کی دا غټان د الله اولیاء دي، دا غټان چې په ځان کې پیدا کی دا د الله بیا څه دي اولیاء دي، کو د ماشومانو د 15 صفات دا غټ خلک په ځان کې راوړي. یو به امام سیوطی رحم الله فرمایل وی ماشومانو ته د رزق زیاته پروا نه، دا د ماشوم صفت ته چې د رزق پروا ماشوم سره دا پروا نه چې ډوډۍ به یې کنه به میلاو بشو که میلاو بنشي. امام سیوطی رحم الله فرمایل وی کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی کنه نه دا د اولیاء الله صفت ده چې یو ټیم ډوډۍ خو کنه دی شکر الحمدلله، بل ټیم زما رب شته راکی بیراله. نو د ماشومان یو صفت دار چې د سره د رزق زیات پروا نه. دویم د ماشومان دا صفت ته چې کله د بیمار شي نو د ګیری شکوي نه کوي، پریادونه چاته نه کوي چې یاره داسې ما نه خکېږم او خو خراب شوم او کټ کې. نو ماشومان د خپل بیمارو شکوي او ګیری چاته نه کوي. نو د اولیاء الله یو صفت دا دی چې دی به د خپل بیماری ګیلی مخلوق ته نه کوي. دی که غواړي نو الله ته غواړي الله دا بیماری هم تا راوستې ده، الله شفا به هم ته راکوي، الله بیماری هم ته راوستې ده، الله صحت به هم ته راکوي. الله ماته روغ جوړ صحت د خپل عبادت لپاره را نصیب کړه، دا دعا غواړه. او دریم صفت د ماشومانو دا دی چې وی دوی خوراک یو ځای کوي. ماشومان په پینډه باندې کین ډوډۍ یو ځای خوري کنه، نو کو دا صفت دا غټان په ځان کې پیدا کی دا د اولیاء الله صفت ته چې په یو ځای ډوډۍ خوري، ځکه په یو ځای ډوډۍ کې څه شه دی برکت ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په جمع کې برکت خیره، الله په جمع کې څه خیره. نو هر کار چې په جمع کېږي پای کې به برکت وي، نو ډوډۍ چې په شریک خوړل کېږي پاغه ډوډۍ کې څه وي برکت وي. او څلورم دا چې ماشومان کې دا صفت ته چې کله او یریږي نو د سترګو نه اوښ کې بهیږي. ماشومان چې او یریږي د سترګو نه څه کېږي اوښ کې بهیږي. کو دا صفت په دې غټانو کې پیدا شو کنه چې دوی د الله نه ویریږي او د سترګو نه اوښ کې روان شي، د الله ولی دی، بیا د الله ولی دی ته وي چې د خپل ګناونه یادي، د چې کله جهنم یادي کې د سترګو نه به اوښ کې زی. د معصوم صفت دار چې د کله یریږي د جاړي سترګو نه اوښ کې بهیږي. دا غټ خلکم چې کله د الله نه او یری د دوی د سترګو نه اوښ کې روان شي، دا د الله بیا څه دی ولی دی. دا او پنځم صفت دا دی په ماشومانو کې چې دوی جګړه وکړي نو روغ ډېر زر کوي. دلته جګړه وکړي او دلته کې صحیح بیا یو وي، دا ماشومانو صفت دی. نو کو دا صفت په غټانو کې پیدا شو چې تو مې پکې راځي جګړې به راځي، خو ګورې لکه زړه کې به یو بل ته سپریدونه ډایرکټ په صلح کوو. نو دا د نیکانو خلکو صفت دی. نو پای کې یو خبره دا وه چې د ماشومانو سره د رزق پروا ډېره نه. دویم چې او یریږي نو جاړي. نو خبره مې دا کوله چې د رزق وعده الله کړي په دې مال پسې ډېر مه لګئ او د الله په در کې جاړئ الله ته. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنتو موافق د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړي. موږ کې هره طریقه شته دی، هر قوم طریقه را پکې شته، خو کو نشته را پکې هغه را پکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې نشته. زمونږ غم ته وګوره، زمونږ ښادۍ ته وګوره، څومره رواجونه دي پکې، څومره ناروا کارونه دي پکې. کو نشته زمونږ په غم او ښادۍ کې نو د نبی علیه السلام طریقه پکې نشته. طریقه پکې د هندوانو هم شته، د انګریزانو هم شته، د عیسایانو هم شته، د هر قوم طریقه پکې موجود ده، خو کو نشته هغه پکې د مسلمانۍ طریقه نشته ده. الله تبارک وتعالی دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب